ما د یو میجر نکاح تړل د شپې 1 بجه او دبلې غږېدې نو ما ورته وی چې بھائی بند کرو نکاح بند نکړو نو اخذ په خندا شو چې دا لا څوک دی یعنی د سیم څوک شته چې دې شي ته بد وای خزو ما پورې وخندل اوس دا خزي مون پورې خاندل قسم په خدای ز په لار روانه ما خپې می خوګيږي له ګډ ګډم زما دا اوسنه زمون دا جونیئر لچري چي دي دا جونیئر لچري دا مونږ باندې چوغوري ګيري ته وګورا جامو ته وګورا دا مونږ پورې خان هغه سینیئر لچري خو پیدا نو ما هغه ته وی چې کلمه وای پلار ناس تو بوډا د 75-80 کالو کوټ پتلونه چولیو پلاره ذکر زو وادو ځان مانه برابر کړ مال کلمہ پڑھے مان نو ما تو وہی چا پلارے ما تو وہی چی جی یہ ابھی بچہ ہے یہ کلمے شلمے نہیں جانتا آپ خود پڑھ لیں مال نکاح ہے ان کا اور کلمے میں پڑھوں دا خزا ما تا خو نه پنی کا کیږي دته پنی کا کیږي خو دې به وای کنه پدې کې یو دی جیم ناس ته اوس مړ دی خدای دې وبخي ما ته وکه غلی غوندې وای چې یاره ډېر مشر ما خو څه گزاره ور سره وکړه پښتو کې راته ډېر مشر ما خو څه گزاره ور سره نو مال د دنیا تعلیم کې خو میجرای تر رسیدلې دي او په مذهب کې زمونږ دا حال دی چې د نکاح په وخت کې کلمه هم نه ورځي او دا خلق چې کینی نو خپلو کې وایي چې موږ باندې شریف او خلقو ژوند څه دی نه کمینا لچر کوچر نیچ پیچ تاسو ته نیچ پیچ وایي دا شیخان میخان یې کنه وایي دا نیچ پیچ دي تاسو مونږ نیچ پیچ یو معزز دا خلق دی عزتمن دا خلق دی مونږ نیچ پیچ یو کار بهرحال پته به ولګي ایو طالبو چې چا به ووالو ول به بچی هغه مکه وا پته به په لوی لاور لګي په لوی لاور به پته لګي چې نیچ څوک او معزز څوک رذیلان څوک او شریفان څوک پته به ولګي اوس تاسو چې وایي چې مليان لګیا دي او تاسو لګیا چې خزا باچا شو جمعې مونږ نه کی خزا باچا شو جمعې مونږ نه کی خزا چا باچا کړه تاسو نه کړه تاسو نه کړه چې څوک وایي د جمعې مونږ نه کیږي اخذ نن بیان وګورئ د وانډې بندوبست وکړو د اخر ان شاء الله چې وانډه وشي او کلمل پکې ډیری بیا به د ټولو نه خمونځ په پاکستان کې کیږي دا عمل پس شرمېږي په دې 2 کاله کې یو د حیا او د غیرت او د شرم کارو خای چې دې ملک چرته کړی یو کار یو اور یو چراغله ده په اسلام پورې ټوکی کړی اور یو چراغله قضی اولا کې راغله او ک یحیی خان راغله او ک صدر ایوب راغله او ک خواجہ ناظم الدین راغله خواجہ ناظم الدین هغه سره چې په ختم نبوت کې پلاور کې ګوله او چلول او 10,000 مسلمانانه پکې مړ کړ اور یو چراغله اسلام پورې ټوکی کړی نو خدای په زیړه خپور کړی په داسې رسوایی پوښوي دي چې بیا ملک ولا خوان نه ورکولو په ملک د اوسېدو جوګنو نو هر سړی د خپل ګریوان کې وګوري زمونږ کې درد نشته نن پکار دانو چې ستاد تمام ملک د منبرانو بیانات راغلي وي چې د موجوده حکومت به د اسلام متعلق څه پالیسی دي تاسو کې نږدې نه راځي غربت به ختمه وږي مزدوری به لري کوو ان شاء الله کورونه به درکوو دا شیخ چيلي کیسه ده نو نه غربت دنم دغه د منګکانو رونه به وي خړ دوبړ به او سوري بکنای غربت لري کول د خدای کار دی طاقت کا سرچشمہ د بے-نظیر بیان ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتے تو تمہارا باپ پانسی نہ ہوتا تو روپے کے سور لسنی دنیا ستاپلار سرا مرگرے ہوا او یو فوجی جرنیل رونی وہ کیسے پہ چلو لو
او پانسی کړو د طاقت سرچشمه و او ستا پلار پانسی کو دا ټکه ستا پلارم کولو چې طاقت کا سرچشمه عوام ہے طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے طاقت کا سرچشمہ خدا کی ذات ہے عوام سے دا عوام خو مفاد د پاره در پسې مرګ پلار سره دی مرګریوم د ډیپوانو پرمټونو د پاره او تا سره مرګری دي आवाज دکړي چې ہمارا عزم غربت خاتمه غریبانو اور در کړي دې کدی یو غریب غربت ختم شو پدې منبر ناستم پدې مخ می متیاز وکړي سو پوری چې خدای غربت نه ختم کړي ٹھیک ده غربت ختمول د خدای کار دی د بنی آدم کار نه دی نو اسه دې ته وایم د غرور خبرې مکوا دا مو آیا چې میں आवाज پیژنې میں چیلی ته وګوره میں د شپې میں کوي او سحر د کساب په دکان باندې سرلاندې او په پاس وړاندې یې کني چیلی میں आवाज کړې دم سرلاندې او په پاس وړاند شو نو دا مو طاقت کا سرچشمه عوام دا عوام بیا دا مفاد پرس دا روټي خلاص دا د خپل مفاد د لپاره منډوال وال زما خو تر پاکستانیانو نه اړه تور ده چې دا دومره ورځې وشو ما د چا بیانونه لیدو چې د اسلام متعلق بل د ملک څه پالیسی نن بیان دی د وزیر اعظم چې علماء امداد حاصلو د لپاره انتظامات کیږي لګیا دي علماء امداد حاصلو ټکي پیژنې یعنی هغه ونډي چې کومې زیاولت کړې وي نو هغه دام کوي تاسو خیال راغی نو د دې وجنه دا روم قوم نه والله کې پوي کی دلته ډاکټر چرته ما پسې مونږ کړو چې بار وته ماتل د جمعې مونږ تاور کو مالو ماتل ته خو پاگل نه مالي ونی پاگل ولته خو ماتل ونی احکاري کل یوم بطر ده د خدای نظام داسې جوړ دی چې یو ورځ د بلې نه بتري او ته په تقریر کې لګیاوي بهتر کولو دی نو ته د خدای مقابله کې وی تقریر کې دعوایا چې خدای دې خلکو خکرونه وکي لکایو کې په سلور بولی کې بیړی غرقه کې وی دعوایا دا مو چې خشي د خدای قانون دا دی چې یو ورځ به د بلې نه بتري بل به د بلې نه بتري بل به د بلې نه بتري اوس وګورئ ضیاءالک مونږه تنه سور کافر جوړ کړي او چې کوم دکان کې ګوره دا فوټو لګېدل الکه ولی اوس ته رب چې باندې سره ګوري تا خو پرونه پسې بد ول د خدای خاورې په جنت تلې را تسلوي روپۍ جرم کړي هغه ورځې تلې جرم کړي مال ابتداء عشق ہے روتا ہے کیوں دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا دا د عشق ابتدا دا انشاءاللہ نور بګورئ تاسو نور بدزان تماشے کوي خدا سي ملک نو اوسېږي چې تاسو به د خیر ورځې مخ وګورئ یا تاسو به ښه ورځ وګورئ نور تماشې بدزان کوي د اسلام غم در سره نشتا په اسلام نه جاړئ په قران او په حديث نه جاړئ نو اسمان په تاسو نه جاړي عزیزانو دا د مسله وره سعد ابن ابي وقاص چې وفات شو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګو نه وخې توي شو صحابه ډېر پریشان شو او وی فرمایل چې صحابه اهتز له عرش الرحمن نن د سات په مرګ باندې عرشم جاری لګیا عرشم جاری نیک خلق چې مرشي داغي په مرګ اسمانونه هم جاری عرشم جاری تمام ملائک په جاری نیک سړی چې پادیره کې خخ شي داغه ټول ادیرینه داغه په برکت عذاب اوچت شي نو تاسو په دین نه جاړئ اسمان په تاسو نه جاړي د خدای د دین غم در سره نشتا نو خدای سره تاسو غم نشتا دا زما د کور خبره نه ده قران ویلی دی چې قیامت کې هم در سره دا چل کوم رون بده د قبر نه را پاسم رون تبوی یا رب لما حشرتنی اعما خدای دا رون دی ولې را پاسولم زه خو بناوما نو الله بدر توي چې کذالک اتت کا آیاتنا فنسیتها زما قران در تراغله او طاهر کړو نو کذالک اليوم تنسى الله به ورته وي چې نن زمان ته هېره چې تا زما کلام هېر کړو ما ته هېر کړې زرک شکر تزان لبل خدای ګوره تاسو د خدای هېر یې
که حکومت دیم خدای ته رجوع نه دی